پاکستانی مشران وسنی چې کم دي هغه په تکرار سره دا خبره کوي چې ترهګر چې دي د پاکستان دښمنان چې دي هغه په افغانستان کې پټ دي او د هغه ځای منسوبي جوړوي. تاسو هم دا فکر کوئ چې وسلوال طالبان چې دي په افغانستان کې پټ دي او د هغه ځای نه دلته د حمله کوي؟ که تاسو دوی سره اتفاق نه لرئ؟ نه، زه خو وایم چې راځئ اول چې د جی ایچ پي تلاشي وکړو چې چاته پټ اول راشي دلته د کینټونه دي مونږ به ورته یاد کړو چې د هغو تلاشي وکړو چې چاته پټ. یوازې افغانستان نه دی بلکې افغانستان چې کومو خلکو نن نیولی دی چې دوی ورته ترهګر وایي دا چېرته پټ وو؟ دغه ته اصلې چا ورکولې؟ دغو ته پیسې چا ورکولې؟ دغه ته هسپتالونه چا ورکول؟ دوی په خبرو باندې ځان خطا کوي یا کام خطا کوي. مونږ ته دا پته نشته دی. خو تا یو خبره وکړه چې د پاکستان د فوج جرنل چیف اف آرمی سټاف وویل چې دا به موږ نه زغمو. ورور دا تیر 20 کاله دا بیان کوي، 20 کاله کېږي چې دوی دا بیانونه کوي. آیا دوی 2000 اربه روپۍ بجټ د دغو بیانونو دپاره خوري که د تحفظ او د سیکیورټي دپاره؟ نه سیکیورټي نه. د دوی ادارې خو په دې پسې لګېدلي دي چې ورور پی ټي ایم والا احتجاج کوي هغه ته ولاړ وي. منظور پښتون صاحب دا ډېر سخت او لوی تور یا الزام دی چې د پاکستان د پوز په جی ایچ کیو مرکز چې دی په کې تاسو وایي چې د هغې تلاشي واخلو. ولې فکر کوئ چې ترهګر به هلته پټ وي؟ دی خو د ترهګر خلاف جګړه کوي. هو جګړه نه دی، ګټه دته روانه ده. ګوره منصوبه د ده کرنل امام نواخله تر جنرال حمید ګل پر ټولو خپل منلي دي، بیانونه یې پراته دي، تحریرونه یې پراته دي، سپیچونه یې پراته دي چې موږ جوړ کړي دي. نو چې ده سل ځله منلي دي، د خفیه ادارو منلي دي، د فوجي جرنلانو منلي دي، تر چیف اف آرمی سټاف پر خلکو یې منلي دي. نو موږ چېرته پسې وګرځو چې هغه خپل وایي چې ټریننګ زه ورکوم؟ نو ته څنګه ویلی چې زه غټ تور پرې لګوم؟ دا یوه خبره. دومه خبره ته وایي چې دوی جنګ ورسره کوي. جنګ به ټیک ته په عام لیول وړوکي لیول ورسره کېږي، خو په غټ لیول یې د ختمولو یا دلته د دهشتګردۍ د دې جنګ د ختمولو په حق کې دوی